خوب جانه په افغانستان کې چې طالبانو باچي نیولې ده 4 کال یې پرس و 5 کال روان ده مخکې په دای موږ د کلي په ماجتانو کې د موږ کلی شاوخوا 15 ماجتونه دي څو ماجتونه دي 15 ماجتونه په دا ماجتانو کې به د شپې په 1 بجه ملا صاحب راپورته سو ورور د الله عذابونه به بیانول دوزخ ته لړمان دي ماران دي ورونه دي لمبي دي دا خبرې به کولې 2 ساعته به دغه عذابونه بیانول هر ورځ به د الله عذابونه بیانېدل لړمان دي ماران دي سره لمبي دي ورونه دي دوزخونه دي نو په ولا خوب مارامو خوب نه وو د شپې به وروره کړانده ګرځېدو بیا خو موږ نو انسانانو د الله بندګانو یو لمنځم را چې قضا سوی یو ګناه مو هم کړې ده زه بدن خو سره خبر یو زه روح سره خبر یو چې څه مو کړي دي نو دا عذابونه به بیانول نو مخکې نو دی ژوند وو 15 کاله 8 کاله دغه د الله عذابونه راته بیانېدو په دا جوماتونو کې په ماجدانو کې نو ګوره کوچنی سي ده ماشوم سي ده هغه جنتي ده د 14 کلو عمر سي سپینګرې ستراتیا او کلو وخت هغه جنت دي موږ دي خځم ډېرې معصومې دي ډېرې عبادت گزار دي ډېرې فرمانبردار دي د میړونو خدمت کوي د پلرونو خدمت کوي دا هم جنتیان دي بالکل په یو کلی کې به یو 2-3 دوزخیان ولې د درو دوزخیانو له وجې لزره انسانان کړانده ګرځول د املایانو 3-4 دوزخیانو له وجې ټول کلی لزره انسانان کړانده ګرځول توای سی غول او مثال دغه درې او دغه نورم ټول کړانده به دې ګرځي د استلمانو مارانو صفت ورته کوي وځي 15 کلو کښنای ماشوم سي دا خو ګناګار نه ته ولې دوزخونه ورته بیانې لړمان ورته بیانې یا د عذابونه چې سړی ورور لیونی کې او مخدادي سي بیانې دلته د موږ روح قبض سي دماغ هم کار نه کوي خزم لیونی ولې په ولا هر 15 ورځ من غلام رسول ته بوله سلیم بډېستم بوله شپه ورځ به ورور لمنځونه کول او د سنې به کول عبادتونه کول ټول شپه په عبادت ولاړ نه پلن به کول لمېړه سر کسان کبي دیدل دا ریدل ولا مېړه بل راس پریوز دیولیا یا ایمان تازه کوم مسلمانان یو انسانان یو ګناه را چې سوي ده د دوزخ لور بزان څنګه ساتو کله ولا کله مېړه سر پریوتلی ټول شپه به عبادت کا بیان او شپه ورځ عذابونه بیانول شپه ورځ به دا دوزخ لړم او ماران ورونه عذابونه بیانول د موږ وروره خوبونه حرام او ژوند وروره په تکلیف کې وکړانده ګرځېدو ښځم دغه ولې ماشومان هم دغه سپینګري ټول اوس افغانستان کې طالبانو باچي نیولې ده نه ولا که لړم اورېدلی نه ولا که عذاب اورېدلی نه د دوزخ خبره سته نه د عذابو خبره سته خیر و خیرت ته ارام سوله موږ هم ذکر پرېږدي نو د پولې هاخوا ته هم د ملایانو دلته یو خطبه ورته لیکلي هغه خطبه به وایي دې خوا ته هم د ملایانو ټولو ملایانو عذابونه نه بیانوي نه ولا که د جمعې په ورځ بیان کړی وي نه ولا که په بله ورځ بیان کړی وي بس دا خپله خطبه ورکړي لمونځ ورکړي بس خیر و خیرت ته نو عذابونه یې پرېښي دي اوس به نو سر د پورته کړم یو دوې خبرې به په ناسو درته وکړم په ناسو یې وکړه هر وخت دا خلک اعتراضونه کوي خوب مې نه پوره کېږي چې طالبان افغانستان نیولی ده له هغې ورځې راهیسې بس په خوب باندې اخته یم بس خوبې په کور کې ویده یم دلیم ویده یم خوب مې پوره ده اوسا هم یم ولا که مې 1 ګولۍ خوړلي په کور کې ولا که ښځو یې 1 ګولۍ خوړلي وي سپین سارو ولا که یې 1 ګولۍ خوړلي وي مخکې چې وو دا سپینګري هم لیونیانو د 80 کلو سپینګري به ورته ناست په ماجد کې دي به وروره عذابونه ورته بیانول اوس مسلمان نه ده شا کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله شا کلمه ویلې وي او 15 وخت لمونځ په ملا پسې کوي او ملا دې په آخرت شاهد وي چې دا سړی په ما پسې 15 وخت لمونځ کوه زکات یې هم راکاوه ماجد ته هم راتو نصیحت یې هم غوږ نیول څه دی شاهد وي نو د دې سړي څه ګناه ده یعنی ټول کلی شاید دی داسې ورور د دې کلي کم لوی ټول راتو 15 وخت لمونځ یې کاوه زه شاهد یم او دا ټول خلک وایي دا پرهېزګاره ولو ښه سړی و و شاید خدای به شاهدي ادا کوي نو ته عذابونه ولې بیانوي ګناهګار ته هم هغه عذابونه بیانوي چې ګناه یې نه یې کړی مؤمن مسلمان هغه ته هم هغه عذاب بیانوي ښځو ته هم هغه عذابونه دي ماشومانو ته هم هغه عذابونه دي سپینګرو ته هم هغه عذابونه دي ځوانانو ته هم هغه عذابونه دي نو اوس سپینګرې شو د 80 کلو سپینګرې شیخ فاني ده الله وایي د ما په دربار کې معاف بالکل د هغه تم د 90 کلو سپینګرې ورته ناست وي عذابونه ورته بیانوي تر ننه پورې دا زیری نه ده راکړی چې مبارک موسه تاسو ټول مسلمانان یاست تاسو په ما پسې 15 وخته لمونځ کوئ زه در باندې شاهد یم سکات ورکوئ سرسایه ورکوئ زکات ورکوئ خیرات کوئ زه شاهد یم په هغه دنیا باندې په تی باندې تی یاست ټول جنتیان یاست مبارک موسه خالد د تاو د جنت په مابین کې ساده شروع دې ورکړل د تلو بځې جنت ته اوس دغسې خوشحالي راته بیانولې د الله رحمتونه راته بیانول نه نوي نومان دي د الله پاک یو قهر ده اته نوي د رحم نومان دي ته به نه نوي فیصده موږ ته عذابونه بیانول یو ورځ یې پسې به خوشحاله وو ډوډۍ به یې خوړلې او به نس مموړو بیا به نو د جنت صفت راته کاوه تر ننه پورې ولا که د جنت صفت کړی نو د طالبانو یې کور ودان کوټګرې ټول ونیولو د ملایانو خولې وربندې کړلې
ستاسو په ورور له ځانه ته خبرې نه کوئ خیر خیره ده دا مجاهد ولس ته پښتون ټول څه د مجاهد ولس ته دې څه د ورور قربانیان ورکړل هر کور چې وروره لس لس شهیدان وتلي دي دوه خامخا وتلي دي ولا خو زموږ حیوانان لا جنت ته ولاړ شي له یوه شهید سره اویا نفره ځي یو په حیوانان لا ولا جنت ته ولاړ شي موږ د پښتانه او اسلام څونه قربانیان ورکړي دي یعنی ځکه د انسان په وینو ورته رنګ الله پاک ته الله پاک د دې قرباني ورکړي دي زم ذکر پې کوم والله کوم سپینسار او غلام رسول ته بول ډاکټر غلام رسول د نفسیات او ډاکټر د لیونیان والله که زه ورغلم غلام رسول ډاکټر سلیم بډی چې سوار سوره یو درې څلور کسان سپینګری ورته ناش نو اوس خو خیر او خیرت شو اوس نو خیر